تازه خبر د پنجشیر پر فضا د بې پیلوټه الوتکو ګزمې. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په پنجشیر کې سیمه ییزې سرچینې د دغه ولایت په هوایي حریم کې د یو بې پیلوټه الوتکې د ګزمې خبر ورکوي. سرچینې HTSF ورځپاڼې ته مني چې دا الوتکه چهارشنبه د غویي 28مه له سهار راهیسې د دغه ولایت په هوایي حریم کې ګزمې کوي. تر اوسه دا نه ده په ډاګه چې دا له کوم هیواد څخه افغانستان فضا ته دننه شوي. په دې وروستیو کې نیمروز، کندهار، پکتیکا، هرات، بدخشان او هیواد یو شمېر نورو ولایتونو د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې شاهدان دي. د روان کال د غویي پر 20مه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په پنجشیر کې یو ولسي غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې دغه ډلې رژیم د هوایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله په هیواد کې د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې کنټرول وس نه لري. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.